د پوهنې رئیس الحاج مولوي محمد عوض انصاري د دغو موټر سایکلونو په اړه وایي د پوهنې وزارت تل هڅه کوي چې د پوهنیزو چارو د اغیزمن مدیریت، منظمې څارنې او ښې همغږۍ لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې د دې اسانتیاوو برابرېدل به د پوهنیزو خدماتو د کیفیت په لوړولو او د چارو په ښه تنظیم کې مهم رول ولوبوي. د نوموړي په وینا یاد موټر سایکلونه هغو ولسوالیو ته ځانګړي شوي چې د اوږدو واټنونو او ترانسپورتي ستونزو له امله د پوهنیزو چارو پر مخ وړل له ستونزو سره مخ وو، چې د دغو وسایطو په وسیله به مسؤلین وکولای شي ښوونځیو او مدارسو ته پر وخت ورسیږي، د تدریسي بهیر له نږدې څارنه وکړي او خپلې اداري او نظارتي دندې په لا ښه او اغیزمن ډول ترسره کړي. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال 12 ولسوالیو ته موټر سایکلونه ویشل شوي وو او د مرکز لښکرګاه او پاتې 6 ولسوالیو په پوښښ سره به د هلمند د ټولو 19 پوهنې امیریتونو لپاره د ترانسپورت اسانتیاوې برابرې شي. بل ورته د یوې همکارې موسسې له لوري د لښکرګاه ښار په ګډون د هلمند په 13 ولسوالیو کې د حمایوي ټولګیو لپاره یو شمېر اړین توکي ویشل شوي دي. په دغو توکو کې 44 د اوبو ترموزونه، 88 د اوبو ګیلاسونه، 44 کولرونه، 44 تختې شمسي هندارې، 44 د کولرونو د اوبو واټر پمپونه او 440 متره د شمسي برېښنا لین شامل دي. د دغو تجهیزاتو ویش به د حمایوي ټولګیو د زده کړو چاپیریال لا مناسب او د زده کوونکو لپاره به لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.